د تسبیح اهتمام به څوک څوک کوي ما بل پینډه کې بیان نو ما وی تسبیح ما سره گاډي کنه د تسبیح راکا په سټیج باندې چې کم سړی ناستو هغه پیر طریقت رهبر شریعت پیر عزیز الرحمن هزاروی سے ورور ناستو پیر لطیف الرحمن هزاروی سے هغه تسبیح راکړي نو هزاروی سے فرمایل توجہ د جمعش پدا هزاروی سے فرمایل جب ہاتھوں میں تسبیح ہوگی دا جملہ نوٹ کیا بیا شعر کے جب ہاتھوں میں تسبیح ہوگی تو تسبیح میں حرکت ہوگی جب تسبیح میں حرکت ہوگی زبان پر ذکر اللہ ہوگا جسے دا درود شریف دا تسبیح بتا پر ذکر مجبور کئی دا کلمہ توحید پر ورد مجبور کئی درود شریف استغفار لا الہ الا اللہ باندې بری مجبور کئی اور چا په لکونو پیر درود شریف استغفار درېمه کلمه ویلي وایا چې لاس کې تسبیح نه ذکر ته زړه کیږي بیا غیبت ته زړه کیږي چغلې ته زړه کیږي سیاسي بحث مباحثو ته زړه کیږي دغه نه بایکاټ وکړو د ذکر اهتمام به کوي انشاءالله د تسبیح اهتمام به کوي انشاءالله ما ته تیر کال ربیع الاول کے پروگرام کے پینڈے کی اوکس ہوئی کہ یہ ناجائز ہے کیا ہے مردان کے مدے تو سکھ ناجائز نہ ہوئی ما ہوتے کیوں اس لیے کہ یہ نبی کے دور میں نہیں تھا خدا ناجائز تعریف دادی کہ کم سیز دا نبی پر دور کی نہیں اب ناجائز دی ما ہوتے یہ نبی کے دور میں نہیں تھا تم کہتے ہو کہ یہ ناجائز ہیں میں نے کہا نبی کے دور میں تم بھی نہیں تھے اور تمہارا باپ بھی نہیں تھا تو سنو تم خود بھی ناجائز باپ کے ناجائز اولاد تم کدھر سے جائز ہوئے دخیرن بچیا دے وجنا دا تسبیح اہتمام زمان پا بڑا بھی رکھے بیان غزیال ٹیکسی والا کنی کاؤنٹر کو تتوا چوے خو ذکر بکو کیوں بے انشاءاللہ دل بیار دس بکار پلاسون کار کوا پسرد اللہ ذکر کوا زر ٹیکسی والا سرکین سمائے سو پوری بمبوزی ما تا 200 روپے بدر نواخلم زمان تا بیانو بڑا بیرا کس بین جماعت نا دیپا اس روان شو رنگ روڈ نا اس ڈریونگم کئی او کاؤنٹر گوتی تا چولی دی اب آگے ٹکا ٹکا کئی زمان تیاسی تا پوسو دو ما یہ تسکے ما تاوی چی استاد جی زور روزانہ کم سے کم روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف وایا چی دا موٹر دا گاڑی او ٹیکسی ڈریور اگر 12,000 مرتبہ روزانہ درود شریف ویلی شی منگ ویلی شی کو نشی ویلی وائی با انشاءاللہ ما والا 200 پزیبا نے 50 روپے سیوا ورکے 2.5 سوے ورکڑی ما تو استاد جی دا ولی ما ابتدا ذکر کے زو خوشحال شم نو میں چه زو خوشحال شم ما در سر احسان کو نو اللہ بدر نہ چه خوشحالی اب در سر سمر احسان کو دا ذکر اہتمام دا درود شریف کور کے زنانو تا وی مور تا وی خور تا وی خواتین اسلام مستورات تا وی دا قرآن دا تلاوت اہتمام کو دا ذکر اے دی صاحب او یو خبر ضروری گرم دانن وائم دا ملمنو کمرہ کور کے دا ملمنو کمرہ دا ملمنو کمرہ دا او دا کیدو کمرہ اے دی صاحب کلا کری یو سیز خلق پوری وی اگر کتاب میں خوی کم زکی دی اے دی صاحب توجہ وی دا او دا کیدو کمرہ دا پریزر کمرہ دا کلا کلا پاکی بعض خلق سوی وی اگر سیز کم زی پروتی وی دا ٹی وی پا کمرہ کے پروتی خدا مسلمان پا کور کے دا ٹی وی کمرہ شتا نا اوسا پوری چادا سی کری چی پا کور کی او کمرہ جوڑا کری او دائی ویلی چی پا دا کور کی دا موز کمرہ مشتا ہر مسلمان پا کور کی او کمرہ غالم چی پاگی کے دا کور تولی زنانا موز کئی تلاوت کی ذکر کی او کروجا رانا سو کی اتقاب تا کینی چی پا آغا کور کی پا آغا کمرہ کی اتقاب تم کی پا خواہ دا مسلمان پا کور کی او زیو موز دا پارا آغی تیرے دن کاچاوی وکنوا دن کاچا وکنوا دا خورو چوتا بیا دن کاچا لارا نا سڑی دا پارا موز پا جماعت کیو زنانو دا پارا موز پا دن کاچاو زمان مشرانو باوی وی که سڑی پا که زنانا پا کور کی موز کئی نا پا دن کاچا با کئی او که سڑی پا کور کی موز شروع کن دین بای کچای زنانا دا پارا با دن کاچای اگا دن کاچا با بیا تخت پوش رو بے کونے میں توجہ نن پا دا مسلمان پا کور کی دا اللہ حکم موز مسافر دے موز دا پارا یو مخصوص سے پیدا نشا پکار دے کرنے پکار یو کمرہ یو کوٹا پا کور کے زنانو دا موز دا پاری دا با کور کے دا زنانو مسجدی دا با جوڑو انشاءاللہ کہ پا محلہ کی مسجد شتا دا محلی والا دا پارا پا ہر کور کے دا کور زنانو دا پارا مسجد پکار دے کلو دے پکار
دا مطالبات دي سنت مطابق ژوند تیر کو وختونه قیمتي کو د قرآن درسونه کیږي هغه کې اهتمام کو مراقبه ختم خواجگان هغه اهتمام کو د فضیلمان تعلیم کې گش مشوره کیږي هغه کې ناستو اهتمام وکړو ان شاء الله ان شاء الله په دغه خبر باندې اکتفا کوم زندگی باقی صحبت باقی نہ موت سے ڈر نہ جینے کا ارمان ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے واخر دعوانا